موږ درته وایو په موږ کې دا جرأت شته دا ټولې واقعې ایسای کړي دي دا ټولې واقعې دلته علمای کړي دي دا خلکو باندې موږ خپل تحفظ نه کوو دا خو دلته غله دي دا خو دلته خلک پورته کوي دا دلته په اخوا برای تاوان کې ملوثه دي دا په چاکچکنۍ کې ملوثه دي دا خو د دهشتګردانو په پاللو کې ملوثه دي موږ قطعا خپل د ښار اختیار دې ته نه ورکوو دا خلک دی واوري که چیرې په لورلایي کې خلک دغه خوب ویني چې موږ به دلته اختیارات اپسي ته ورکوو بیا به اپسي زموږ په پلورو باندې وځي نو نه وځي پښتانه به تنګوي نن دلته پښتون تحفظ مومنټ په وجود کې راغلی دی او د دې تحفظ مومنټ رهبري داسې انسان کوي چې ټوله نړۍ یوه غیرت او جرأت ته حیرانه ده لکه ملي مشر منظور احمد پښتون دا خوب ورته د چا پرست دا باندې په سپینه ورځ د ابینندن راغلی دلته بمبار در باندې وکړي ورته په چوکو برېتو درسه ولاړی دلته ستا غیرت چیرې دی او دلته که زه خپل د کار جایزه مطالبه کوم خپل حق غواړم بیا دلته ستا بېعزتي کېږي ورته پښتانه کام جګه شمله غواړو پر خپله خاوره خپل اختیار غواړو که په دې ستا بېعزتي کېږي خدای دې داسې بېعزته کړه چې بل دې برنګ وي ستا دلته په یو چا کې دا همت چې موږ ته دا را ثابته کړي چې دا خدای نور خان اچکزی چا پورته کړی دی ستا دلته په یو اداره کې دا جرأت چې موږ ته دا را ثابته کړي چې مولوي حنیف صاحب چا په شهادت ورسوي ستا دلته یو اداره چې موږ ته دا را ثابته کړي چې دا د پاکستان چا په شهادت را ورسول دلته په ادارې سته خلک دعوې کوي ټول بجټ ته وړي تراسو یو خبره وکړو چې دا ظلم دی دا جبر دی دا د عین خلاف کار دی بیا دا خلک وایي چې دا خو د ادارو بېعزتي کوي دا د ریاست بېعزتي کوي او بې شرمه ته چې پر چیک پوسټ باندې 100 روپۍ اخلې هلته ستا عزت چیرې دی ته چې دلته په باډر باندې د یو نفر څخه پر یوه چار باندې پیسې اخلې هلته ستا عزت چیرې دی د تاسو چې بنګلادیش لاړئ دوه نوي زره پترونه دي پاته شول هلته ستا عزت چیرې دی وژې اوس د پښتانه قوم وژې په جنازو باندې امخته دي هره ورځ به جنازې پر خپلو وژو وړو خو دا ریاست ته وایو دغه پنجاب ته وایو دا شټېلشمېټ ته وایو وایي غل وځغلوه خو نه تر کوره تا اوس پښتانه تر کور هم تېر کړي دي او زموږ وژې په جنازو امخته دي که د دغه عمل روانو مزیده خپله قبله دې نه که سمه دلته دې شرافت نه کوي اختیار دا پښتانه دا تحفظ مومنټ به ډېر ژر پر خپلو وژو باندې ستا جنازه هم تر ډیلي تېروي هغه ورځ بیا ډېره رانږدې ده د ډیورنډ کرښې هغه ځوانان چې په سپینه ورځ باندې دا ریاست ګولۍ پر وورولې په شهادت یې ورسول او بعضې ځوانان یې په زخمو باندې سره کړل هغه ټولو ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کومه او ورسره دلته په 2014 کې د کوټې پښتونباغه څخه خدای نور خان اچکزی چې په مسجد کې لمونځ وکړئ بیا راووتی بیا د دې ریاست ادارو پورته کړی دی تر نن ورځې پورې لا پته دی او ورسره د مشرقي بایپاس بوسه منډۍ څخه قدرت خان ولد غلام دستگیر پر 15 سپتمبر باندې په 2019 کې دا لا پته دی تر نن ورځې پورې او دغه رقم دلته د چمن ښار د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي پریس سیکرټري اسد خان اڅکزی چې د تېرو 2 میاشتو څخه لاپته دی او ورسره زموږ ډېر ګران ملګری حنیف پښتین چې بې ګناه دا وخت په جیل کې دی مولانا اعجاز پښتین او دلته په چمن کې ډېرې داسې واقعې سوي دي لکه مولوي حنیف صاحب دلته په سپینه ورځ باندې په شهادت ورسېدی ټول ښار له کیمرو ډک دی او دلته په 8 اګست باندې چې په کوټه کې په کومه ناترسي سره زموږ د قوم وکیلان له موږ څخه جلا کړل سول په شهادت ورسېدل ورسره په کوټه پولیس ټریننګ سنټر کې چې زموږ کوم د پولیس ځوانان په شهادت ورسېدل او په پېښور کې په آرمي پبلک سکول کې چې زموږ کوم ماشومان په شهادت ورسېدل او بیا په پېښور کې په مدرسه کې چاودنه زموږ دیني طالب علمان چې په شهادت را ورسول او دغه رقم په کابل کې په پوهنتون کې چې کوم ترهګر ورننوتل کوم دهشتګردان ورته کوم عمل وکړي
زموږ د قام مستقبل په شهادت راورسوئ. دا ترا په زرګونو واقعې پر بارډر باندې پر یوه موټرسایکل باندې دلته یو سړی وژلی دی یا یو ټایر دلته خلک پاسوي یو 500 روپۍ مزدوري کوي دلته یې وژني. موږ نن د دې سټیج څخه د دې تحریک د پلیټفارم څخه پوښتنه کوو چې دا خو دلته یو ریاست دی، دا ځان ته ایټمي قوت وایي، دا ځان ته د دې ملک فوج د دې ملک ادارې ځان ته نمبر 1 وایي او د دې ملک 15% بجټ دغه ادارې اخلي. بیا موږ دلته دا پوښتنه کوو ستا دلته په یو چا کې دا همت چې موږ ته دا را ثابته کړي چې دا خدای نور خان اچکزی چا پورته کړی دی؟ ستا دلته په یو اداره کې دا جرأت چې موږ ته دا را ثابته کړي چې مولویاني صاحب چا په شهادت ورسوئ؟ ستا دلته یو اداره چې موږ ته دا را ثابته کړي چې دا د پټې وکیلان چا په شهادت را ورسول؟ دلته خو ادارې شته خلک دعوې کوي ټول بجټ ته وړي. موږ درته وایو په موږ کې دا جرأت شته، دا ټولې واقعې ایسای کړي دي، دا ټولې واقعې دلته علمای کړي دي. دا ریاست پاکستان یې کوي، دا دغه پنجابي اسټبلیشمنټ یې کوي. عزیزانو پښتون تحفظ مومنټ راوتلی دی، هغه دښمن په ګوته کړی دی، اوس د پښتانه قام اتفاق غواړي. او ورسره عزیزانو دلته بله لوبه روانه ده چې په لورلایي کې اوس دلته د پولیسو څخه اختیارات اخلي، دا اختیارات یې پسې ته ور منتقله کوي. په هر څوک چې په دې عمل کې شامله دی، که منیسټر دی، که د لورلایي ملک دی، که نواب دی، د دې سټیج څخه نالت پر وایو شیم شیم شیم. موږ دلته دا غوښتنه کوو پی ټي ایم سیول بالادستي غواړي. موږ دا ورته وایو چې دلته کم بجټ کم په عربونو روپۍ باندې دلته موږ اپسي ته ورکوو. دا کمې ګاډیانې چې دلته د اپسي سره دي، دا کم سیسټم چې دلته د اپسي سره دی، دا کم اختیارات چې دلته د اپسي سره دی، دا دې زموږ د وطن پولیسو ته ورکړي، دا دې زموږ د وطن نیویزو ته ورکړي. هغه بهترینه کار کوي، بهترینه سکیورټي، بهترینه تحفظ خپل د ښار کې مشترک کولی شي. دا خلکو باندې موږ خپل تحفظ نه کوو، دا خو دلته غله دي، دا خو دلته خلک پورته کوي، دا دلته په اغوا برای تاوان کې ملوثه دي، دا په ټارګټ کلینګ کې ملوثه دي، دا خو د دهشتګردانو په پاللو کې ملوثه دي. موږ قطعا خپل د ښار اختیار دې ته نه ورکوو. دا خلک دې واوري که چیرې په لورلایي کې خلک دغه خوب ویني چې موږ به دلته اختیارات اپسي ته ورکوو، بیا به اپسي زموږ په کورو باندې وځي نو نه وځي، پښتانه به تنګوي. نن دلته پښتون تحفظ مومنټ په وجود کې راغلی دی او د دې تحفظ مومنټ رهبري داسې انسان کوي چې ټوله نړۍ یوه غیرت او جرأت ته حیرانه ده لکه ملي مشر منظور احمد پښتون. دا خوب ولاته د چا پرسو؟ دلته تاسو وینئ پر هر 10 کیلومتره باندې چیک پوسټونه دي چې پر هر چیک پوسټو باندې دلته د پښتانه قام تسلیل روان دی، تلاشانې روانې دي، بې عزتۍ روانې دي. بیا که موږ دلته راسو یو خبره وکړو چې دا ظلم دی، دا جبر دی، دا د عین خلاف کار دی، بیا دا خلک وایي چې دا خو د ادارو بې عزتي کوي، دا د ریاست بې عزتي کوي. او بې شرمه ته چې پر چیک پوسټ باندې 100 روپۍ اخلې، هلته ستا عزت چیرې دی؟ ته چې دلته په بارډر باندې د یو نه غړي څخه پر یوه ټایر باندې پیسې اخلې، هلته ستا عزت چیرې دی؟ له تاسو چې بنګلادیش ولاړئ 2,000 پتلونونه دې پاته شول، هلته ستا عزت چیرې و؟ تا باندې په سپینه ورځ د ابیلندن راغلی، دلته یې بمبار در باندې وکړي، ورته په جوکو برېتو درسه ولاړئ، دلته ستا غیرت چیرې دی؟ او دلته که زه خپل د قام جایزه مطالبه کوم، خپل حق غواړم، بیا دلته ستا بې عزتي کېږي. موږ د پښتانه قام جګه شمله غواړو، پر خپله خاوره خپل اختیار غواړو. که په دې ستا بې عزتي کېږي، خدای دې داسې بې عزته کړه چې بل دې برنګ نه وي. او عزیزانو دلته په 2012 کې په کوټه کې دا در بولان چې ورتېر څه د دشت علاقه دلته زموږ د کوټې سمنګلي کلي مریاني آباد مزدورکاره خلک ول چې هلته یې خپله مزدوري کوله، دا د روډ ډبرې کوټلې. دلته خلک راغلل، دغه دلته یې 10 کسان په شهادت سره ورسول او په دفنونو یې زخمیان کړل. دا کورنۍ ته
دا خلکو ته تر اوسه پورې د حکومت د خوا یو نماینده نه دی راغلی، نه یې تسلي ورکړې ده، نه د دې تحقیقات سوی دی. موږ دلته دا غوښتنه کوو چې د دې واقعي دي پورې تور تحقیقات وسي او بالفور دي حکومت د ریاست خلک راسي د دې کورو سره دي مرسته وکړي، کم زخمیان چې دي کم شهیدان چې دي د هغو سره دي مرسته وکړي او دا قاتلان دي په سزا ورسوي. او دلته بله واقعه چې بونیر زموږ د پښتنو علاقه ده په خیبر پښتونخوا کې، په دې کې یو غر دی، دې ته د ایلم غر وایي، دا د بونیرو د سوات په مابینځ کې دی. دلته د سوو کلو څخه پښتانه آباد دي، قومونه آباد دي، اوس هلته د دې ریاست پوجان تللي دي، هلته یې ټول خلک شوه کړي دي. یو خواته د بونیر کلی چړکلی دا ورته وایي، دلته یې خلک شوه کړي دي. بل کلی هلته د سوات سره لګېږي، سپل باندی سوات، هلته یې په زرګونو خلک بې کوره کړي دي. او دغه غره کې دلته کرومایډ دي، دلته یورونیم دي، دلته د دنیا ډېر معدنیات دي، اوس یې پر هغه غره باندې قبضه کړې ده. موږ دلته دا غوښتنه هم کوو چې دا ریاست دغه غله دغه اپسي ده که فوج دی، دا د فیلپور د غر خوشي کې دا د بونیر او د سوات د خلکو غه دی، دا د دغه پښتنو غه دی، دا پښتنو د سر په سودا باندې دا تر نن ورځې پورې ساتلی دی. او که چیرې ستاسو دا ظلم روان و بیا به دا پښتانه ستاسو خلاف هم راوځي. موږ د بونیر خلکو ته وایو چې هلته احتجاج ورته کښېنوئ، درنه ورته کښېنوئ. پښتون تحفظ مومنټ ستاسو تر شا ولاړ دی، تر مرګه پورې به در سره ولاړ وي. عزیزانو ګران مشر را رسېدلی دی، ډېرې خبرې مناسبه نه دي، خو دومرې وایو چې موږ پښتون په حیثیت کام هره ورځ په جنازو باندې لګیا یو، جنازې پورته کوو. زموږ وژې اوس د پښتانه قام وژې په جنازو باندې امخته دي، هره ورځ موږ جنازې پر خپلو وژو وړو. خو دا ریاست ته وایو، دغه پنجاب ته وایو، دا سټیبلیشمنټ ته وایو، وایي غل وځغلوه خو نه تر کوره. تا اوس پښتانه تر کور هم تېر کړي دي او زموږ وژې په جنازو امخته دي. که د دغه عمل روان و مزیده خپله قبله دې نه که سمه، دلته دې شرافت نه کوي اختیار، دا پښتانه دا تحفظ مومنټ به ډېر ژر پر خپلو وژو باندې ستا جنازه هم تر ډیلي تېروي، هغه ورځ بیا ډېره رانږدې ده. عزیزانو دا ټول شان په یو منظمه تنظیم باندې ممکنه دي چې تر څو پورې زموږ سره منظمه جدیده د 21مې صدۍ تنظیم نه وي، دا خوبونه دا ارمانونه نسي پوره کېدلی. پښتون تحفظ مومنټ داسې یو تحریک راوتلی دی چې موږ د هیچا سره نفرت د هیچا خلاف نه یو، د یوې سیاسي پارټۍ خلاف نه یو، موږ د پښتانه د حق خبره کوو. نو دلته راغلي یو دا ناس خلک چې دي، دا د چمن خلک، په کار دا دی د پښتون تحفظ مومنټ آئین راغلی دی. اوس به په ټول پښتونخوا وطن کې په ټوله دنیا کې د دې تحفظ مومنټ ممبرشپ کېږي. تاسو دا ټول خلک به د پښتون تحفظ مومنټ ممبرشپ کوئ که بیا نه کوئ؟ ټول خپل ماشومان، خپل باباګان، نر و ښځه به د پښتون تحفظ مومنټ ممبرشپ کوو. ټول پښتون به د یو ځنځیر رقم پر دا تحریک سره راکوړه کېږو. په ټوله پښتونخوا وطن کې به هر پښتون چې وي هغه به د پښتون تحفظ مومنټ ممبرشپ کوي، چونکې پښتون تحفظ مومنټ د پښتانه د عزت خبره کوي، د پښتانه د معدنیاتو خبره کوي، د وسایلو خبره کوي، د سرو د مال د ساتلو خبره کوي. په دا تحفظ مومنټ کې د پښتانه قام یو ښه سباون پروت دی. ټول به ممبرشپ کوو، د دې تحریک سره به شانه به شانه ځو. ګران مشر ته د چمن په راتګ باندې مبارکي وایو، ویلکم ورته وایو، ښه راغلاست ورته وایو. تاسو د چمن دغه ننګیالۍ ولس او د شا لخوا راغلو ټولو ضلعو ملګرو ته سور سلام چې په ډېر شارټ نوټس باندې مې دغه زوروره جلسه راجوړه کړله. په دا یوه شعر باندې له تاسو اجازه اخلم، د عبدالرزاق نورزي صاحب شعر دی، د اتفاق پیغام پکې پروت دی. وایي ستا اغیار دی ځان د بل په رنګ وهلی، ستا اغیار دی ځان د بل په رنګ وهلی، زه قسم خورم تر چغال نه دی ښاغلی. فقط ستا ملي وحدت غواړي پښتونه، فقط ستا ملي وحدت غواړي پښتونه، په هغه ورځ به یې وینې تښتېدلی. مننه.